په دې بنا باندې چې دا اوس دور ګوره د فتنو دور دی، ډېر ناشنا دور دی چې دا موږ پکې وخت تېرو لګیا یو. دا اوس دا یو څو ورځې وشوې یو عجیبه واقعه مخې ته راغلې ده، زموږ زړه والله درد کوي. دا بعضې خبره سړی په دې خوله باندې نشي کولی. قسم په الله انسان کې چې حیا شرمېږي داسې خبره څنګه وکړي چې په دې سوشل میډیا باندې واقع چلیږي چې یاره بعضې خلکو یو عالم د مدرسې عالم دی او داسې چلې کړی او بدکاري وکړو دا وکړه نعوذ بالله من ذلک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فتنو تذکره فرمایلې وه، دا فتنې به راځي. د دې زه په دوه طریقو وضاحت کوم د دې خبرې. یو دا چې زموږ دې قوم ته وګوره څومره تعجب کوي په دې باندې چې ګوره یو عالم ولې داسې کار وکړي لکه دا بده خبره ده. خو دا عالم بدعت کوي، دا عالم د سنت مخالفت کوي، څوک هم څه نه وایي. دا بدعت به غټه ګناه که دا زنا به غټه ګناه. تاسو نه تپوس کوم بدعت والله چې غټه ګناه ده، خو زموږ خلک نه پوهېږي. بدعت د زنا نه، د غلا نه، د ډاکې نه، د قتل نه غټه ګناه ده. چا چې بدکاري وکړه خو د ځان تاوان یې وکړو، چې بدعت دې وکړه د قوم تاوان دې وکړو، ټولو خلکو دین دې ځان سره تباه کړ. دا موږ چې جاړو، دا موږ لیدیز فریاد کوو، خلک موږ ته وایي تاسو هسې بې سردونه کوئ او سختې خبرې کوئ. والله که موږ سختې خبرې موږ له خوند راکوي او والله که موږ له به دا ردونه خوند راکوي چې د دې دین د حفاظت خبره پکې نه وي او د نبی علیه السلام د سنتو د دفاع خبره پکې نه وي. والله که موږ دا خبرې کړې وي قسم په الله خلکو د دین په جامه کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو جنازې وښکلې، د سنتو په ځای بدعات لګې د خوريږي په دې معاشره کې او د نبی علیه السلام احادیثو باندې ښکاره د منبر په سر ردونه کېږي. په هغې هېچا تعجب نه کولو، خو چې نن یو کار وشو هر سړی تعجب کوي دا کار ولې وشه. ورته وایي د دې نه مخکې غټ غټ کارونه کېده خو ستا ورته فکر نه و، ته په دین نه پوهېدلې. هغه ګناه د دې نه غټه وه، هغه جرم د دې نه لوی و، ځکه د دین نقشه بدلېدله په هغې سره. تا په هغې تعجب نه کوو ځکه چې ته په دین نه پوهېږې او نن په دې خبره تعجب کوې. او دویمه خبره دا ده چې دا استازي که دا استازي د یو سکول ولې نه ده. مدرسه خو لا ډېره غټه خبره ده چې د هغې نسبت چاته کېږي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. د مدرسې او د مسجد د استازۍ نسبت دا میراث زموږ د خوږ پیغمبر دی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دا خو ډېره غټه استازي ده چې الله یې چاله ورکړي. دا خو به دومره احتیاط کوي چې دا د پیغمبر وارث دی. دا خو به ډېر احتیاط کوي، ډېر خیال وکړي. د الله نه به دعاګانې غواړي چې الله توفیق راکړه چې ستا په دې دین صحیح پوه شم، او بیا توفیق راکړه چې پرې عمل وکړم، او بیا توفیق راکړه چې دې قوم ته صحیح ورسوم. دا خو ډېره غټه خبره ده، غټ منصب دی. خو زه وایم چې دا لا پرېږده چې د یو سکول استاز ولې نه او د یو کالج او د یو یونیورسټۍ پروفیسر او لیکچرر ولې نه. دا هم په کار د خپلو شاګردانو ته داسې وګوري لکه په خپل کور کې چې خپل اولاد او خپل بچي دي. زه په دې تبصره نه کوم، په دې خبره نه کوم چې یاره دا کار چې کوم یو څو ورځې دا پراپیګنډه کې دا شوی دی یا نه دی شوی، ځکه چې په هغې کې دا ویل کېږي چې چا وله نشه ورکړې وه او دا خبرې هغه ذات ته معلومې دي چې هغه د اسمانونو نه بره دی، هغه ذات چې هغه عالم الغیب والشهاده دی. په چا بهتانونه هم نه تړو، داسې نه وایو چې داسې شوي دی او داسې، ځکه الله موږ منع کړي یو. الله رب العالمین موږ ته وایي ولا تقف ما لیس لک به علم. ای بنده په هغه خبره پسې مور پسې کېږي او مې وایه چې تا سره بنیادي علم نشته دی. موږ څه بنیادي علم نشته، څه پته لګي حقیقت څه دی. دا خو چې د فن ماهرین دی او د میډیکل ټیسټونه یا څه چې کېږي، شریعت هم یو طریقه ده د یو مسلې د تحقیق. هغه خبره د هغې پسې نه ځمه، خو زه د استاز او د شاګرد د دې پاکې رشتې متعلق خبره کوم. تاسو وګورئ زمونږ خوږ نبی دا یو استازو، دا یو معلمو، هغه یو مدرسو او هغه آسماني وحی به پې نازلېدله او د خپل امت ته د خپلو صحابو ته په کومه طریقه باندې دا دین بیان کړي. څومره شفقت یې وکړلو، څومره محبت یې وکړلو، څومره یې د هغې خیرخواهي کړې ده او څومره یې د هغې خیال ساتلی ده. د استاز او د شاګرد دا تعلق ډېر پاک تعلق دی او دا ډېره یو باریکه پرده ده د دواړو په مابین کې. او یو استاز یو عالم که هغه وړوکی کتاب چاته تدریس کوي او که غټ کتاب تدریس کوي، که هغه چاته ناظره ښیي، که هغه چاته قاعده ښیي او که هغه چاته د صرف د نحو یو کتاب ښیي او که بخاري پړاوی او که د قرآن تفسیر پړاوی، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دی.
دنه به د دې خپلې ذمهدارۍ تپوس کېږي د قیامت په ورځ باندې. او تاسو ته ما تقریبا 2-3 جمعې مخکې چې کومه خطبه کړې وه هغه د علم په ترغیب باندې چېرې د مدارسو داخلي شروع دي او د خپل بچي علم ته کېنوه. هغه آیت تاسو اورېدلی او بار بار یې اورئ چې الله رب العالمین فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا د الله نه یریږي د هغه په بندګانو کې څوک علما. دا د الله کتاب وایي، دا قرآن او آسماني وحی د الله. هغه فرمایي چې د الله په بندګانو کې الله فرمایي چې زما نه ډېر یریږي هغه علما دي چا سره چې علم د شریعت دی د قرآن او سنت. همدا وجه ده سلفونه دا نقلو چې کفا بالعلم خشیه، پورا علم دا دی چې د یو عالم په زړه کې د الله یره او خشیت راشي. او د دې آیت په تفسیر کې مشهور تابعی مسروق رحمت الله علیه فرمایلی وی بحسب الرجل من العلم ان يخشى الله عز وجل، وی د انسان د پاره پورا علم دا دی، دا پورا علم دی چې د الله تعالی نه ویریږي، د الله نه یره. دا اصل علم دی، د علم مقصد دا کله چې د یو انسان په زړه کې د الله یره نه وه چې د 300 مدرسو سندونه واخلي د ته عالم نه ویلی کېږي. عالم صرف دې ته نه وایي چې کتاب ډېر ښایسته پړاوی، عالم صرف دې ته نه وایي چې بس ډېر ښه تقریر کوي، عالم صرف دې ته نه وایي چې هغه صرف تدریس کوي، بلکې د کې به اول صفت د الله رب العالمین یری، دې به د الله نه یریدونکی، دا به د الله رب العالمین خوف به د په زړه کې وي. او دغه رنګه دی به دا احساس د خپلې ذمهدارۍ په دې زړه کې بار بار کوي چې زه دا وارث د چا یم، زما دا نسبت چاته کېږي چې هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او ټول پیغمبران دي او د الله نبی دی. علماو ته دا ګارنټي ورکړې وه چې العلماء ورثة الانبیاء، دا علما دا د پیغمبرانو وارثان دي. ځکه د انبیاو د دنیا ته راتګ هغه سلسله نوره ختمه شوه، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت سلسله ودرېدله. اوس به د دې امت پالنه څوک کوي؟ د دې امت تربیت به څوک کوي؟ د دې امت اصلاح به څوک کوي؟ دا امت به هدایت ته څوک راغواړي؟ دې امت ته به دعوت څوک ورکوي؟ او د دې امت د عقایدو او د اعمالو او د اخلاقو او د کردار او د گفتار او د رفتار اصلاح به څوک کوي؟ هغه د علما دي. دې ته دا ذمهداري سپارلی شوې. په دې بنا باندې زمونږ د امت د سلف و احوال چې سړی وګوري، کله به چې د درس په هغه ګدۍ باندې هغوی ناست وو او د الله رب العالمین دین به خلکو ته بیانو، په هغوی کې به یو وقار و، په هغوی کې به یو رعب و، هغوی کې به الله رب العالمین یو عجیبه کشش اچولی. راځئ ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن، ځان کړو قربان.